الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، د امام نووي رحمه الله بدي مبارك كتاب کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حدیثونو وضاحت د الله په توفیق سره روانو، او اخرنی درس کې دوه حدیثونه بیان شیو. یو حدیث د علی بن ابي طالب رضی الله عنه د زوی حسن رضی الله عنه، دع ما يريبك الى ما لا يريبك. او دولسم حدیث او په درس کې دویم حدیثو د ابو هريره رضی الله عنه، من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. د دې حدیثونو وضاحت په اخرنی درس کې شیو، او نن به ان شاء الله د 14 نمبر حدیث نه شروع کوو، چې دا حدیث د انس بن مالک رضی الله عنه ده. هو عن ابي حمزه انس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. دا حدیث امام بخاری امام مسلم راوړی دی دا ابو حمزه انس بن مالک رضی الله عنه، وی خادم رسول الله صلی الله علیه وسلم، چې دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خادمو. هغه وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی: لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. پتاسو کې یو سړی د هغه وخت پورې کامل مؤمن نشي جوړې دی تر څو چې د خپل ورور د لپاره هغه سنی خوښ کړي کوم څه چې د ځان د لپاره خوښي. د دې حدیث د وضاحت نه او فوایدو نه مخکې د راوي په باره کې به مختصر خبرې وکړو. راوي دی ابو حمزه انس بن مالک رضی الله عنه، مشهور راوی، مشهور صحابی، او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ډیر زیات احادیث را نقل کړي، او معروف شخصیت ته اکثر مسلمانان پیژني او د دې نوم اوریدلی. د کنیت ته ابو حمزه، او د عربو عادت ته د کنیت یې خوده. او صحابه کرامو ته چې ګوره د هر یو کنیت شته، د هغوی نه مخکې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وګوره د هغه کنیت ابو القاسم. بیا د علماء کرامو هم دا طریقه وه، لکه سلف و علماو کتابونه رواله، تراجم رواله، نو د هغوی د نوم سره د هغوی کنیت ذکر کیږي، بیا لقب ورسره ذکر شي، قبیله ورسره ذکر کیږي، یا علاقې ته نسبت کیږي لکه کومې علاقې چې او په دې سره تعارف چې دی هغه ډیر وشي. بیا دا خبره موږ څو درسونو کې ذکر کړم دی چې کنیت دا په دوه قسمه، یو پلار د پلانی او یو زوی د پلانی. کله سړی په دې مشهور شي زوی د پلانی، په دې باندې سړی مشهور کیږي. عرب کله دې سم سړی یادوي وي زوی د پلانی، نه هغه زوی نوم نه لري، د چا نوم ولواري؟ د پلار نوم ولواري. کله زوی د پلانی دې سم باندې مشهور شي زوی د پلانی، خو مشهور کو طریقه هم دغه ده چې پلار د پلانی، او دا په دې عربو کې د ادب نومي، لکه څنګه چې زمونږ پښتانه مشرانو ته د ادب یو نوم وایي، نو عرب د ادب د پاره د کنیت استعمالي. بل مسله دلته دا ده چې د کنیت هغه سړی مې خو دی شي چې چا بچی نه، بلکې چې چا واده نه هغه مې خو دی شي. د دې لپاره دا لازم نه دی چې د به واده او د به بچی. او په هغې باندې ښکلی مثال لکه عایشه رضی الله عنها، د هغې کنیت سو ام عبدالله، او دغه شان پیغمبر صلی الله علیه وسلم د انس بن مالک رضی الله عنه ورور
هغه ته به ابو عمیر وي ماشوم او په ماشوموالي کې به وفات شوی مړ شوی نو د دې کنیت ته ابو حمزه انس ابن مالك ابن النضر ابن ضمضم الأنصاري النجاري رضي الله عنه. انس ابن مالك د پلار نوم مالک ابن النضر دی. حدیث څوک صحابین په ذهن کې راځي چې هغه په نوم کې نضر راځي او داغه د جهاد یو مشهور واقعه د خصوصا د احد په غزا کې چې کړه ټوکړي ټوکړي پروتو. انس ابن النضر رضی الله عنه او دا د انس ابن مالک تر دی. مالک ابن النضر انس ابن النضر رضی الله عنه. دینه بل دا مسله ثابت شو چې د تر نوم کرواره کیدم څه حرج بکی نشته. زموږ د پښتنو د مسله سید عرف کیشتي خو ډیر زیاتې پکې کړي چې خپل نږدې مشران خو پرې د تر نوم او د نیکه نوم دا خو په ذهن کې مراوله د ماما نوم بلکې خوا او شا کې محله کې چم کې چې کوم مشران دي هغه ټول بلټي چې دوی څه نومونه دي دا غینه به دوی نومېږي. انس بن مالک رضی الله عنه انصاری دی نجاری دی بنو نجار خاندان کې مدنی دی ځکه چې د مدینه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خادم دی. د مشهور وصف ته خادم النبي صلی الله علیه وسلم او سه عزتمن لقب دی او صفت دی او خصوصیت دی خادم النبي صلی الله علیه وسلم. د عمر چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم مدینه ته راغی هجرت وکړ د 10 کاله عمر نو داخله کراتلو پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې رحمت وکړي چې هغه هجرت وکړو د مدینه والا اول خو ته په لار کې بروزانه ودرېدو سحر نه بودرېدو کله چې بل نور دی ګرمي خراب کړو کمزوري به کړو بیا به دغه شنده ترتیب تر دې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی مدینه ته او به دغه خوشحالي موږ سیرت کې بیان کړی دا په تفصیل سره چې دا وي څنګه خوشحالي و. نو یو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله بلت نو د مور سلیم رضی الله عنها دا ډیره ایماندار خزو ډیره ایماندار سلیم رضی الله عنها رااله په پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې ویا رسول الله د زوی ځان سره روان کړي ویا رسول الله دسته خادم ګوټه خادم وته مونږ دسته خادم ګوټه شوې او ستانه قربان دي ستا خدمت وکي ناغوي چې انس ابن مالک وي امام بخاری دا روایت راوړي وي ما لس کاله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خدمت کړي چې لس کاله په مدینه کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا وفات شو نو لس کاله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خدمت کړي ځکه ته ډیر روایت را نقل کړي دي لس کاله وسره یوځه لس کاله او عجیب ده وی چې والله ما قال لي لشيء صنعته لما صنعت هذا هكذا ولا لشيء لم أصنعه لما لم تصنع هذا هكذا. وی په دې لس کالو کې په الله مې قسمی چې ما یو کار کړی نو پیغمبر راته نه دی ویلي چې دا دې ولې شي کړی او که یو کار مې نه کړی نو راته نه دی ویلي چې ولې دې نه دی کړی. دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم اخلاقو د خپل خادم سره. نن سبا خادم غو پرې ده چې په دغه سره کار کوي په تنخواه باندې او په دیاړي باندې او په ټیکه باندې دغه سرمنو بس تباہ او بربادي دا دوی د خپل پیسې مسلمان شاندار چې دی ونه رہی اوس لس کالو کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خبرې نه لیکلي نه وهله دي نو تقارشه بلکې روایت کې بخپل انس بن مالک رضی الله عنه وی یو پیر ز پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو کار لولې ګلم او زوی د وړو سره د مدینه په کوڅو کې مصروف شوم عمر نه کم نو د مدینه په کوڅو کې مصروف شوم ولګي او خبر نه یې راشو چې پیغمبر علی ګلم څه کار ده
وی چې ګورم چاره باندې د شانه په دې اوږه لاس کېښو وی ما چې ارشاد وکړو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپله راووتو وی خندلې موسکه وی ما ته وی چې نه یې تلی که څه وی ما چې اوس ځمه یا رسول الله وی چې زه لاړ شه خبره ختمه شوه داسې اخلاق موږ خو خادم پرېږده ښځه چې ورته ووایو لکه مثال کې ماله به د جامې څه کي اسري به کي او هغه اسري نه وي بیا د ده د بریتونه چې کومې وینې ستاسي او دا پکې هغه نر دی چې یعنې په کور کې چغې چغارې ډېرې وي په کور کې ښځه ډېره غربوي کنځلې ډېرې کوي د ښځې مور پلار ډېر کنځي دا هغه غیرتمن وي پښتن دی غیرتمن داسې غیرت او پښتو موږ الحمدلله د خپل بوټان پې پاکوو غیرت خو دا دی چې انسان اوچت اخلاق وساتي اوچت صفات ولري دا اوچت خوی دی اوچت اخلاق دي نو انس بن مالک لس کاله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خدمت کړی او بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې لپاره دعا هم غوښتلې وه اللهم اکثر ماله وولده وبارک له فيما اعطیته یا الله د ده په بچو کې برکت واچوه د ده په مال کې برکت واچوه او څه چې ولته ورکې په هغې کې ورته برکت واچوه روایت کې داسې راځي امام بخاري په الادب المفرد کې راوړی انس بن مالک وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم براتو زمن کره سبحان الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه چې به چام دعوت ورکو نو کور ته به تو لکه د انس بن مالک رضی الله عنه د حدیثونو ته چې سړی وګورو انس بن مالک کرے څو پیری راغلی کله مور دعوت ورکړی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ویلي راشه د ده نیا وه او د هغې نوم ملیکه و هغې ولم دعوت ورکړی پیغمبر صلی الله علیه وسلم تله نو انس بن مالک وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به راتو من کره و یو ورځ راغی نو زموږ دپاره دعاګانې وغوښتې روټۍ موټۍ وخوړه من کره ناست شو بیا زموږ دپاره دعاګانې وغوښتې وایي زما مور ورته ام سلیم ډېره ایمانداره ښځه او یوازې دې ایمان ته وګوره چې خپل زوی قربان کړو دین او موږ به غټې غټې خبرې به کوو چې بعض په دې مجلسونو کې کینی بلکې بعض هغه خلک چې یعنی د علم د شعبې سره تعلق یې دیم خپل بچی په دین کې نشي قربانولی موږ لیدلي ډېر دي چې د علم د شعبې سره به تعلق او نورو ته به نصیحتونه کوي خو خپل بچی دې ته نشي وقف کولی چې دی به قرآن یادوي دی به علم کوي دی به عالم به ترې جوړېږي دی به د اسلام خادم به ترې جوړېږي نه دې ته نه تیار ځکه چې هلته سوچ دی چې دا به څوک راوړي ماله پیسې به ماله څوک راوړي هلته خو د خلکو دا سوچ جوړ شوی دی چې چا چې دین زده کړو دی د لوږې نه مړ شو نو دا یې زده کوي د ام سلیم رضی الله عنها نه چې راله او خپل زوی یا رسول الله دا زما زوی قربان ستانه هغه زوی نه الله څومره غټ سړی جوړ کړو و دې ځکه ګوره د دې هوښیارتوب ته هوښیاره ښځه و ځکه خو دا کار وکړه نو کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي زموږ دپاره دعاګانې وغوښتې وي زما مور ورته وي یا رسول الله خویدمک الا تدعو له یا رسول الله ستا د خادم ګوټی چې دی دله به کوم دعاګانې غواړه که یعنې دله به خاص وغواړه نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم سوی اللهم اکثر ماله یا الله مال ډیر کا وولده بچی ډیر کا واطل حیاته او د دې ژوند اوږد کا عمر اوږد کا واغفر له او د دې لپاره بخانه وغواړه وی چې درې پیری پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا دعا غوښتې ده بیا انس بن مالک سوی روایت کې دې راځي چې فإني لمن اکثر الانصار مالا وی په انصارو کې ټولو نه زیات مال اوس ما سره دی ځکه چې هلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم شیل کړو دعا یې د هغه دپاره غوښتې وه او وی چې هغه اولاد چې کوم زمانه پیدا دي لکه په دې کې نوسیم راځي زامن هم راځي ټول پکې دننه راځي نو په هغو کې 103 خو ما ښخ کړي 103 فدفنت 103 103 ما دا ښخ کړي دي او روایت کې داسې راځي چې وإن ولدي وولد ولدي او زما زامن او زما د زامنو زامن
ليتعدون على نحو 100 هغوی د سلو نه زیات دي. نو الله سبحانه وتعالی ولا مال ډیر ورکړو بچی ډیر ورکړو او ژوند موګدو ځکه وی چې رأيت منها 2 في الدنيا هغه دوه خبرې کومه په دنیا کې ولې مال او د بچو ډیرېدل او د عمر ډیرېدل وانا ارجو 3 في الاخره او د دې درې امید ده الله نه ادري مسو چې الله وی باخه او دې سی ویل کېږي کم سے کم د عمر چې بیانېږي کم سے کم نو یو کم سل کاله د عمر کم سے کم عمر چې د بیانېږي یو کم سل کاله د عمر او 93 هجری کې د وفات شوی 93 هجری کې وفات شوی. د حدیث پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه نقل کړي لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. ډیر خوندور حدیث دی چې تاسو کې اوسړی داغه وخت پوری کامل مؤمن نشي جوړېدی چې سو پوری د خپل رور د پر هغه سني خو کړي کم چې رضان د پر خو دی حدیث نن سبا انتهایی ضرورت ته زمونږه. په بل روایت کې د رضی امام نسائی راوړی دی والذي نفس محمد بيده پاغه رب می د قسمی د چا پلاس کی چې د محمد صلی الله علیه وسلم ساده لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه من الخير. یو سړی د هغه وخت پوری مؤمن نشي جوړېدی چې سو پوری د خپل مسلمان رور د پر هغه سني خو کړي کم چې رضان د پر خو خې د خیر نه ګور دا وضاحت په کې ډیر راغی من الخير معنی دا شو چې خیر و دې سم کې دی شي چې کله کله یو انسان د ځان د پاره یو مباح شي خوښ کی او پای کې زیاتیو کې هغه له نقصان ورکی کې دی شي کې نشي کېږي دا شی به بل د پاره نه خوښي خیر ټکه به راغی من الخير نو به دا فائدې ده کوي ټول خیر په دې کې دن راغی ټول خیر کاغه د دین خیر دی او کاغه د دنیا چې خیری هغه به د خپل رور د پاره مسلمان د پاره قشن خوخه کوم چې ځان د پاره خوخه شروع به د عقیدې نه کې شروع به د عقیدې نه کوم عقیده چې ستا خوخه ده یو زما توحید عقیده خوخه ده ستا به د هیرسي چې د نور مسلمانانو توحید عقیده و پیژني ستا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تابعداري خوخه ده کنه ستا به د هیرسي چې د نور خلکو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تابعداري شروع کی ستا دینداری خوخه ده ستا حیات طیبه خسته ژوند دی خوخته ستنی کمل بچی خوختی نبی ابا د نور خلکو د پارم د خوخه اوس یو سړی دی دغه دانی دی خوخ چې دغه بچی دی په لارو کوسو کې نشي تماشي کې وګرځي خوخه دا سو نو خوخه دغه شمو د بل مؤمن د پاره د بل مسلمان ور بچی دی ولې په لارو کوسو کې ګډ وډ ګرځي نه پرې د مړه والله که څوک ته نصیحتون کوي نن سبا په لارو کوسو کې ناشي ملک کې په لارو کوسو کې او په دکانونو کې د الکان ناشي د کم عمر او سس کارونه وکي نشي تماشي وکي دم توب او سندري ډیر لږ وی چې نصیحت وته وکي دا نصیحت چې وته وکي دا هغه سړی دی چې په دې حدیث عمل کړي ځکه چې الته دغه د خو خد چې زما بچی دي شي نه او زما بچی ته دې څوک نصیحت وکي نو ځکه د نور هغه تم نصیحت کوي یو سړی یو مؤمن دا خوخی چې زما د کور د عزت خیال دی وساتلی شي زما ښځه دی بې پرده نشي زما خور دی بې پرده نشي زما لور دی بې پرده نشي زمونږ د کور خبرې د څوک بهر ونه کړي دغه شان د بل مسلمان د پاره هم خوښي دا نه چې ته سهار ماښام لیږې د پلاني ښځه ماته یاره ګډه وډه ښکاري بازي کې نه سپک خلک دا خبرې کوي د پلاني دا ښځه ماته ګډه وډه ښکاري د خور ماته ګډه وډه ښکاري د لور یاره ماته ښه نه ښکاري د دې کردار ماته ښه نه ښکاري او چې په خپل ورته وایي چې ستا د خپل کور باره کې څه خیال نو بیا به داسې غټې غټې خبرې شروع کړي نه زمونږ د کور خو الله دې نه کړي چې عزت زمونږ خراب شي او الله دې نه کړي چې دوی به پردې شي د بل مسلمان دپاره ولې نه خوښوي نو د خیر دا کلمه عامه ده هر قسمه خیر په دې کې دننه هغه راغی ښه یو حدیث کې داسې راځي په صحیح مسلم کې د انس بن مالک رضی الله روایت تاغم والذي نفسي بيده پیغمبر صلی الله علیه وسلم په هغه رب مې دی قسمی د کم رب پلاس کی چې زما ساده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره او قال لاخيه ما يحب لنفسه
یو سړی د هغه وخت پورې مؤمن نشي جوړېدی چې څو پورې د ګاونډي دپاره هغه سنې خوښ کړي کوم چې ځان دپاره خوښ وي. هلته ګاونډي ټکی راغلی. نو بیا مرتبې دي، د رورولۍ مرتبې دي. رورولي ټوله په یو مرتبه کې نه ده. یو سړی ستا رورولي د هغه سره د اسلام ده، ته په تا باندې د اسلام حق دی. بیا رورولي د نسب ده، د وینې ده، په تا باندې بل حق دی. او رورولي په معنی د ګاونډیتوب د سرم دی. نو څو حق دي؟ 3 حق دي. دا د ټولو نه زورور حق د دې سړي دی. ولې زورور حق؟ د اسلام حق دی، د ګاونډیتوب حق دی، د خپلولۍ حق دی. په ده پسې 2مه درجه کې راځي هغه چې د اسلام حق دی او د ګاونډیتوب حق دی. او 3مه درجه کې په ده پسې راځي هغه چې د اسلام حق دی. په تا باندې نه د ګاونډیتوب حق شته او نه د خپلولۍ حق شته. نو مرتبې د رورولۍ په اسلام کې. دلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم اوس دې حدیث کې د کوم چې امام مسلم راوړی د انس بن مالک نه په دې کې سره ګاونډي ذکر شوی. هلته بل حدیث کې رور وي، رور یعنی په دین کې. نو هغه سړی چې په دین کې ستا رور دی د هغه دپاره به هغه څه خوښي چې ستا خوښي خپل ځان دپاره. دلته دا سړی په دین کې ستا رور هم دی او ګاونډي هم دی. نو دغه خبره خو بیا ښه مضبوطه ده. لکه یو سړی دا نه خوښي چې زما ګاونډي دې ما تنګوي، خوښي نو څه به کوي؟ دا بل به هم نه تنګوي. یو سړی دا نه خوښي چې زما په لاره کوڅه کې دې څوک خځلې او ګن راواچوي، دا بل هغه کې به هم نه کوي. یو سړی دا نه خوښي چې زما کور طرف ته دې څوک آبادي راواړی او لاره دې بنده کړي او دا قسمه خبرې لکه ملک کې چې به جګړې روانې اکثر، نو د بل هغه کې به هم بیا نه کوي. عجیبه د دې بعضو ګاونډیتوب یې سړی چې ویني حیران شي ورته. نو مسله به په پیپ باندې به جګړې، کلي کې په پیپ باندې جګړې ډېرې روانې. دا پیپ دې خوا تللی او دا د اوبو دلته تللی او دا دې خوا تللی، په دې جګړې روانې او به ګاونډي. نو ځکه ما په اوله کې تاسو ته دا وویل د حدیث ته شروع کولو مخکې یا درس ته شروع کولو په وخت کې چې دې حدیث ته نن سبا زموږ ډېر زیات ضرورت دی. دلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا ووایي چې لا یؤمن، دا سړی مؤمن نه دی. ترجمه خو یې دا ده که نه، دا سړی مؤمن نه دی. نو د دې نه یو فایده راووته چې کله د ایمان نفي کېږي د انسان نه او د یو مسلمان نه، ایمان نفي لکه نه دی مؤمن، چې کله هغه پرېږدي بعض واجبات د اسلام. بیا ویم کله د یو مؤمن نه د ایمان نفي کېږي چې کله هغه پرېږدي واجبات د ایمان، خو اصل د ایمان پاتې، اصل د ایمان صحیح هغه پاتې. لکه ایمان کامل نه دی، ایمان واجب ده هغه برابر نه دی، پوره نه دی. ځکه چې واجب کارونه دې پاتې شوي دي. نو دې ته وایي دا نفي چې کومه راغلې ده، دا نفي د دې بنده نه د هغه ایمان په باره کې شوی ده چې هغه واجب ایمان دی. د واجب ایمان نفي تی شوی ده، خو اصل د ایمان چې دغه څه دی، اصل د ایمان هغه پاتې دی. لکه حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي لا یزنی الزانی حین یزنی وهو مؤمن. زناکار چې کله زنا کوي مؤمن نه وي، کافری. یعنی ایمان نفي د واجب ایمان نفي تی شوی ده. اصل د ایمان خو سره شتي کنه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی په الله مې قسم نه دی مؤمن، په الله مې قسم نه دی مؤمن، په الله مې قسم نه دی مؤمن. صحابه کرام وی رسول الله سوق وی الذي لا يأمن جاره بوائقه، هغه سړی چې هغه د شر نه گاونډي په حفاظت کې نه وي، دا سړی کافر دی. دې څه شو کنه دا کافر دی. کفر خو
یو سړی په کفر کله واقع کېږي چې هغه کارونو کې چې انسان کفر ته وباسي. لکه اوس حدیث کې راځي لا ایمان لمن لا امانت له، دا هغه سړي ایمان نشتی چې امانت خیال نه ساتي، کافر دی نه. نو دا فائدې یاده کوي چې کله د یو مؤمن نه د ایمان نفي کېږي چې کله هغه بعض واجبات پرېږدي مع بقاء اصل ایمان، اصل د ایمان پاتې او هغه واجب ایمان چې کوم دی د هغې نفي ته کېږي. لکه ایمان موږ مخکې دا مسله ذکر کړې چې ایمان د ټولو یو شان خو نه دی که نه ټولو ایمان یو شان دی؟ نه، یو شان خو نه دی. د چا ایمان کامل ایمان دی. کامل ایمان هغې ته وایي او واجب ایمان هغې ته وایي چې یو سړی د هغې د لاسه جنت ته ننوځي او الله یې صفت وکړي او الله پې ثنا ووایي او دنیا او د آخرت هغه کامیابیانې ورته په هغې میلاویږي. دا سړی چې کله د چا نه د واجب ایمان نفي وشوه، اصل د ایمان پاتې دی، نو اوس د ده خبر الله ته راجع ده. که الله وغواړي په دې ګناه به ورله عذاب ورکړي او که وغواړي نو دی به وبخي. بیا د بله فایده یاده کوي ایمان یو واجب ایمان دی او دویم مستحب ایمان دی. چې واجب کار دی پرېښودو چې په تا باندې واجبي او هغه دې پرېښودو نو د واجب ایمان نفي ده نه وشوه. او چې مستحب کار دې پرېښودو نو بیا د مستحب ایمان نفي به ده نه کېږي. بعض کارونه دي چې مستحب دي او تا ونه کړو، یو سړی وایي چې یاره دا سړی مؤمن نه دی. مطلب مؤمن نه دی څه مطلب شو؟ هغه مستحب ایمان چې کوم دی هغه په ده کې نشتی. بله خبره بیا دا یاده کوي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي د خپل رور دپاره به هغه څه خوښوي چې د ځان دپاره یې خوښوي. دغه شان په دې کې دنه دا خبره راځي چې کله ته د یو مسلمان کوتاهي وینې په خیر کې او په نیکۍ کې نو ده ته به نصیحت هم کوې. یو سړی دا دې کې دنه څنګه راځي؟ دا په دې کې دنه داسې راځي چې ستا دا خوښه ده چې ته کله کوتاهي وکړې او تا ته څوک نصیحت وکړي، ستاسو خوښه ده که نه خوښه؟ نو دغه شان د بل مسلمان رور دپاره به هم دا خوښه. حدیث کې دي کنه من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. چې څوک غلط کار ویني او طاقت یې رسي په لاس به منع کوي، که دغه نه په ژبه که دغه نه په زړه. یو مسلمان موږ سره مخکې حدیث تیر شو، دا حدیث ګوره د هغه حدیث دپاره یو شاهد دی. الدین النصیحه، دین د څه نوم دی؟ خیرخواهۍ نوم دی. دا خیرخواهي دا به کې دی مؤمن چې کله ته هغه په غلط کار باندې ویني یا ویني په داسې حال چې واجب کار یې پرېښودی نو هغه ته به بیا نصیحت کې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی کلا والله په الله مې د قسمي لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يدي الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا. امام ابو داود دا حدیث راوړی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په الله مې د قسمي چې د خیر امر به کوي خلکو ته، د بدو نه به خلک منع کوي او ظالم به د لاس نه نیسئ. څه مطلب ظالم به لاس نه نیسئ؟ د ظلم نه به منع کوي. ولتأطرنه على الحق أطرا او حق باندې به مجبوره کې. ولتقصرنه على الحق قصرا په دې حق به را منع کې. دا د مسلمان واجب حق دی. خو چې څوک دا کار نه کوي لکه مسلمان ته نصیحت او د خپل ځان دپاره دا خوښي چې ما ته خلک نصیحت کوي، د دې نه به کوم ایمان نفي کېږي؟ د واجب که د مستحب؟ ولې د واجب؟ څه په واجب دي؟ ولې مستحب؟ بل ته نصیحت کول مستحب دي؟
واجب دي. ته یو سړی په غلط کار ویني نو یعنی کدی منه کو یو ډېره خو کدی منه نه کو ګناه نشته، لازم به منه کې او لازم به دې سړي خیر خوایي لټه څومره جستا وسی. خدي حدیث بل لوی مسله ده مخې تر له فائدہ چې د الله د پاره محبت حتی يحب لاخيه، د خپل ورور د پاره بخوخی، د ورولید الله د پاره. د دې حدیث د فائدې وروته چې د الله د پاره محبت او د الله د پاره بغض ساتل د ایمان په خصلتونو کې او د ایمان په څنګه کې ولوي څنګه ده، بلکې اوثق عر الايمان، د ایمان مضبوطه کړی ده. زه په دې خبره د قسم خورم، په دې خبره د قسم خورم چې د هغه وخت پورې ته دی مسلمان د پاره هغه سني شي خو قوله کوم چې ځان د پاره خوخه تر سوچ ته دغه سره د الله لپاره محبت نه کړي. د کې دین شي چې زما د سره د الله لپاره محبت نه زبر دغه د پاره هغه څه خو کوم چې خپل ځان د پاره خو ته سوې دي شي نشي کېږي چې سو پورې ته د دې مسلمان سره د الله د پاره ورولې نه ساتري کنه، نو دا هغه وخت پورې ته حدیث باندې عمل نشي کولای. نو دې حدیث دا فائدہ مروته چې دوستی د الله د پاره، محبت د بل سره د الله د پاره ساتل، دشمنی د بل سره د الله د پاره ساتل. حدیث د سهل بن معاذ ابن انس باقي کې دي سي امام ترمذی راوړل، ومن اعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله فقد استكمل إيمانه. چاچی د الله د پاره یو شی ورکو، چاچی د الله د پاره منع کو، چاچی د الله د پاره دوستی محبت کو، چاچی د الله د پاره دشمنی کو، د خپل ایمان پوره کو، د خپل ایمان پوره کو. یو شی چې ورکم د الله په د محبت په بنا به ورکه، د الله د پاره محبت په بنا باندې به ورکه. یو شی چې منکم به د منک او د افسوس خبره په دې باندې عمل کول ډیر ګران دي، دا اساسي خبرې نه دي. ګوره یو تاسو درس کې ووري او بس سر ولقي سبحان الله سبحان الله څه استخبري په دې عمل کول انتهایی ګران دي. او دې پته اله لګي چې کله ستا خوږ دوست بيدیني او ته دې بيدیني نه منه کې یا دې بيدیني د لاس سره تعلقات پرې هغه ټیم کې ودی پته ولګي چې کله ستا رور، چې کله ستا پلار، چې کله ستا خزه، چې کله ستا بچي د الله نه فرمانی کوي او ته د غي درسه د غوي سره تعلقات کمزوري کې یا چې کول وړي هغه کې اله به پته لګي. غاښ اورېدو کې ډېر خبرې اورېدو کې ډېر اسانه دا حدیثونه باوري او یره د الله لپاره محبت خو چې پردې سړی ویني په ګناه باندې نو سور بشي او شین بشي او اکثر به د کفر ټاپم ولګي. دا د کافر زوی وي، دا د زنديق زوی او دا د هندو زوی هلکه ولي وي بازار کې ګرځېدو په جنہ کو پسي ها او استاغه زوی چې ګرځي هغه بارکی سي استاغه رور چې ګرځي، استاغه کشر چې ګرځي، استاغه ملګری چې ګرځي، استاغه خپل چې ګرځي. اب صلی الله دې هدایت کې کشران دي نه پوي، نو چې دا کشران دي نه پوي او داګه د پاره دومره سخت فتوی ولګول. د الله د پاره محبت، د الله د پاره دوستی، د الله د پاره دشمنی دا به پردي د پاره مو د خپل د پاره وي. حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی لا یجد احد حلاوة الإيمان حتى يحب المرء لا يحبه إلا لله. دا هغه وخت پورې د ایمان خون نشي سکله، دا هغه وخت پورې د ایمان خون نشي سکله یو مؤمن تر دې چې د یو کسر محبت د الله لپاره نه کړي. دا وخت پورې د ایمان خون ته نشي ملاوي. او دا ناشنا ورولي کوم چې الله لپاره ځکه چې دې کې لالچ نه، لالچ ټول د الله رضا د ګټلوي. دا نشي چې مال به پیسې راکې او مال به مزدوري راکې او مال به کار راکې زه به مشورېږم او زه به دا او زه به دا به کې نه، د الله دپاره دوی ورولي
او ځکه اجر ته وګوره. حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم په صحیح مسلم کې دا حدیث دی، وی الله به د قیامت په ورځ وایي أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. الله طرفنا بدا आवाज وشي چی شو هغه خلک چې زما د پاره محبتونه کول د خلکو سره. ولی وی چې نن ولا سورې ورکم په خپل سوري کې داسې ورځ ده چې زما د سوري نه علاوه بل سورې نشته. د خلکو ته به د الله د عرش په سوري کې ځای میلاویږي کوم خلک چې د الله دپاره رښتې ساتي، د الله دپاره دوستیانې ساتي، الله دپاره راشه درشه کوي. او پرې دغه دنیادار او لالچیان د دوی څه دوستیانې کینی پاسې ولیږي به ورته اوچتېږي به وجي خان صاحب او جي ملک صاحب او پلانې صاحب او پلانې صاحب، او چې کله غریب شي به پخوا څوک راځي نه، او چې کله کمزوری شي به پخوا څوک راځي نه. وجدا او چې دلته د هغوی هغه رشته هغه د الله دپاره نه وه، او د الله دپاره چې څوک رشتې ساتي، که غریب وي او که مالدار وي، که تور وي او که سپین وي، که عربی که عجمی، که غریب وي که مالدار، که بدرنګ او که ښایسته، خو تا سره به محبت ساتي د الله دپاره. یو حدیث کې راځي ابو هريره رضی الله عنه روایت ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ان رجلا زار اخا له في قريه اخرى. د حدیث ته وکړي چې دې څومره فضیلت ته یو سړی د بل مؤمن سره محبت ساتي د الله دپاره. وی یو مؤمن یو سړی لاړ په خپل ورور پسې بل کلي ته د زیارت دپاره، د زیارت معنی تپوس دپاره، د لیدو دپاره. فارصد الله له على مدرجته ملكا فلما اتى عليه قال اين تريد. د کلي ته ننوتو کې الله سبحانه وتعالی په ده پسې په ملایکو کې یو ملک راولېږو، امتحان په شکل کې راغی. ورته وی اين تريد، چېرته روانې وي؟ اريد اخا لي في هذه القريه. وی دلته دې کلي کې زما ورور دی، دا خو لازم. ورور معنی دا نه دی چې نسب کې مې ورور دی، ورور یعنې په دین کې مې ورور دی. اوس دلته دا پته نشي چې دا په ملایکو کې یو ملک راغلی او الله را لېږلی د انسان په شکل کې د سره خبرې کوي. ورته وی هل لك عليه من نعمة تربها. وی ښه څه ښه به یې درسره کړي وي د هغې په بدل کې ورځي تپوس کې. الله اکبر، د سمه د فایدې نه ډکه خبره ده، خصوصا زموږ پښتنو دپاره. یعنې څه ښه به یې درسره کړي ځکه روانې، هسې نه یې روان. هسې وچ په وچه چې ځي او تپوسونه کوي خو د الله دپاره ځي. زموږ پښتانه وایي که نه ولي زما خوا ته راغلی چې زه ورشم. څه مطلب زما خوا ته راغلی؟ یعنې که موږ سره وکړی بعض وایي د یو لاس نه پړق نه خېږي. ولې وایي دی د زموږ د تره په جنازه کې و، دی راغلی و هغه پلاني غم کې، دی ما سره ولاړ و کله چې به ما سخته وه. ده ولې ما له چېرته ژوند کې قرض را کړی دی، ده ولې چېرته زما تپوس کړی. دا ټولې د بدلې خبرې ده، په دې ضرب برابر ثواب خو نه میلاویږي او کیدی شي چې عذاب پرې میلاوي شي کله دغه درجې ته ورسي. خو دا تمې به نه ساتي چې ثوابونه نشته په دې باندې. انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى. د حدیث کې موږ اولنی حدیث وایو، په دې کتاب کې موږ اولنی حدیث وایو. دا چا دی دا روایت؟ عمر بن خطاب رضی الله. او چا راوړی؟ امام بخاری او مسلم. دا اولنی حدیث و، مشهور حدیث او معروف حدیث. نو د اعمالو دار و مدار په څه باندې دی؟ په نیتونو باندې دی. فمن كانت هجرته للدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وګورئ ته وکړي یو سړی د هجرت وکړو د دنیا د ګټلو لپاره، یو سړی د هجرت وکړو د ښځې سره نکاح تړلو لپاره، فهجرته الى ما هاجر اليه. د هجرت هغه څه ته وشو د څه دپاره چې کړو، یعنې څه چې د نیت کړو حق به ورته میلاو شي. د اولني ته به دنیا میلاو شي او د دویم ته به ښځه میلاو شي. اجر نشته. ولې؟ ځکه چې هلته دار و مدار په نیت باندې دی. و ته چې د پلاني جنازې د روانې
په دې چې ستا د پلار جنازې در راغلی اجر پکې نشته. او ما دا وایي چې ګوره بعض صورتونو کې عذاب پې میلاویږي. ته چې د پلاني خواله ورځي تپوس له ځکه چې ستا خواله راغلی او بدل دی او بیا په کلي کې غم ښادي ده په دې اجر نه میلاویږي. اوس دا سړی دی ګوره د ملایکو ته څه وایي چې هل لک علیه من نعمة تربها، څه ښې د سره کړي دي که د هغې بدل ورکې؟ لا وی لا نه. نو بیا سلی شي چې ښې د سره نه دي کړي هغه بدل له نه ځي چې د خو د بدل دپاره نه ځي. نو څه کې وی غیر انی احببته فی الله، د الله لپاره مو سره محبت. ګوره د یو کلي نه بل کلي ته راوړی او په هغه کې سفرونه دي چې نو څنګه چې دا دي او موږ په 2 قدمه ځي کې تپوس نشو کولی. والله دا بعض خلک زمونږ خو پکې ښه تجربه ځکه زمونږ قسمه قسم خلکو سره رابطه راغلي چې د مخې نه ورک شو رب الکعبه که راځي یو ټلیفون هم وکړي چې د مخې نه پناه شوي که نه والله که دې تپوس هم وکړي. ښه فاصله به ستا د هغه په کور کې کېدي کور په منځ کې کېدي شي 2 منټه 5 منټه والله که دې تپوس وکړي. او پاتې له دا چې ته په سعودي کې هغه په پاکستان کې او په افغانستان کې او ستا تپوس وکړي دا کوي هغه سړی چې محبت یې الله دپاره وي او بل د دې اجر نه خبري. اوس دا سړی یعنې د الله دپاره د محبت د لاسه د یو کلي نه بل کلي ته روان دی. قال دې ملک ورته ووایي فإني رسول الله الیک، زه د الله استازی یم، زه په ملایکو کې یم الله را لېږلی یم. ولې؟ بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه، الله را لېږلی یم چې دله خبر ورکه څنګه چې دې زمونږ دپاره الله وایي چې څنګه چې دې زمونږ دپاره د دې کس سره محبت ساتي او د هغه لرې ځي نه وله راغلی دی نو خبر وله ورکړئ چې موږ هم د ده سره ډېر محبت ساتو. الله دې سړي سره محبت ساتي. بیا دا خبره ورسره یاد ساتي چې د چا سره دې محبت وي د قیامت په ورځ به هم د هغو سره چې مؤمن سره دې محبت وي د الله دپاره هم د مؤمنانو په صف کې به راپاسي. صحیحینو کې حدیث دی انس بن مالک موږ څو پیرې بیان کړم د ډېر خوندور حدیث دی. یو سړی راغی بانډچي بدو او دا بانډچیانو ته ورته پته چې صحیح سادهګان پوهه یې کمی د سوال طریقه ول اکثر نه ورځي علم ورسره هم نه. نو هغه راغی او ډاري کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وویل متى الساعه، قیامت به کله راځي؟ نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ناشنا جواب ورکوي وی لک تباشی وما عادت لها، زه تیاری دې ولکړی که ته پوښتنه خو د قیامت کله به راځي دا خو کې خو زه تیاری دې ولکړی. هم سوال دا دی نو خو بانډچي که بانډچیان خو ما تاسو ته وایي چې خو ډېر سادهګان خلک وی یا رسول الله ما اعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقه، خاص تیاری خو مې نه دی کړی نه ډېر منځونه او نه ډېر روجې او نه ډېر صدقې بس دا کوم چې راباندې فرض دي دغه کومه. ولكني احب الله ورسوله، خو دا خبره ده چې الله سره د الله د پیغمبر سره مې انتهایی مینه ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته انت مع من احببت، چا سره محبت کې قیامت پر د هغوی سره. انس بن مالک وی فما فرحنا بعد الاسلام فرحا اشد من قول النبي صلی الله علیه وسلم انت مع من احببت. انس بن مالک وی یو هغه ورځ خوشحالي وکړه چې موږ ته الله اسلام نصیب کو، خو د هغې نه بعد دومره لویه خوشحالي په صحابه کرامو نه راغلې څومره چې په دغه ورځ راغلې وه کله چې هغوی د پیغمبر دا خبره واورېده چې ته به د هغه چا سره چا سره محبت کوې هلته ټول خوشحاله ځکه چې هلته خو د هغه ټول محبت د الله او د الله د پیغمبر سره. اوس که نن سبا دا خبره وکړي انت مع من احببت، نو د چا محبت د ډم سره دی، د چا محبت د خان ملک سره مالدارو سره دی، د چا محبت د سیاستدانانو سره دی، د چا ساینسدانانو سره دی او د چا سره دی او جدا خبرې دي. خو د هغوی محبت خو د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم سره. ځکه انس بن مالک سوی فانا احب النبي صلی الله علیه وسلم وابا بکر وعمر رضی الله عنهما وارجو ان اكون معهم بحبي اياهم وان لم اعمل بمثل اعمالهم. نو کله چې به دا حدیث انس بن مالک به بدوي نو زه محبت کوم د پیغمبر سره، د ابوبکر سره، د عمر سره، اگر کوي د هغوی سره عمل کی او کې دې نشم عمل کې او زمانه ډیر مخکې خو محبت وسره کوم او امید می دی چې د قیامت پر ورځ بم دوی سره مې دې محبت تلاسه. یو کس راغلی پیغمبر صلی الله علیه وسلم په هغه باندې چې
چې صفوان ابن عساد رضی الله عنه وی موږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره په یو سفر باندې وو. امام ترمذی دا روایت راوړی. اذ ناداه اعرابي بصوت له جهوري، وی یو باندې چې راغی موږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره خوا کې ناسو او د لوري نه چغې شروع کړې، سوال یې کو. ګوره سوال ادب خدای چې نږدې راشه او به پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته چغې وی یا محمد یا محمد وته. دا خبر فائدہ موږ ذکر کړی. یا محمد څوک څوک وي؟ باندې چیان یا جبريل یا يهود نصارى. ناغوی یا محمد پیغمبر صلی الله علیه وسلم تم اقشان په زور خبر وکړه. ها سجله وی موږ ته چې اغضض من صوتك، دا आवाज دې کم کده پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خوا کې سکیده. وی چې والله لا اغضض، بالله می قسم سره نه کوم. خانو سوال دې څه دی؟ وی سوال داري چې یا رسول الله دې وشړي دې کسره محبتي او ورسره ملاوي دې نشي یا هغه ترسینه په اعمالو کې او په درجه کې او په مقام کې محبت وسره ډیر ساتي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته المرء مع من احب يوم القيامه، بده به هغه سره قیامت پورې کې چې محبت وسره ساتي. ناقه په یو ورځ کې راځي هغه باندې چې لري نبی اقشان چوکړه وي زما تاسو ډیر زیات محبت دی. اولاد څنګه ګور ناشنا سوال وکړو زما وي تاسو ډیر محبت دی. پیغمبر ته څوک رسیدي شي؟ لکه صحابي کور ته به تو بیا براغه، بیا به کور ته بیا براغه، بیا به کور ته بیا براغه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته چل وی رسول الله چې جنت کې هو تاسو مقام ډیر اوچ دي، موږ به التتاب سره ملوي دي شو. بیا انده اوس دا سوچ ته لګه موږ کور کې کینو بیا روزو کور کې ډوډۍ بسنګ خورو، سحر به سو پیسې ګټم، کلی ته به سو لېږم، دا خزه څنګه او دا بچی څنګه او دا ودونه څنګه او دا کسی دا وی دا سوچ چې د پیغمبر سره په جنت کې څنګه یو ځای کېږي. بل فائدې دی حدیث کې دا یاد ساتي او دا به اخرنی فائدې ذکر کو چې دا هغه وخت پورې یو خو ما دا وی کنه چې دا هغه وخت پورې ته په دې حدیث عمل نشي کولای چې سو پورې سره چې سو پورې الله رضا لپاره د محبت نه کړي. دوی مبل یاد کړي او د دې څه فائدې چې رسول زر په بوې کولی کوم به کمی. دا هغه وخت پورې ته په دې حدیث عمل نشي کولای چې سو پورې د زړه مؤمنانو ته پات نه. قسم پر ته خورم په خبره دا کې دی نشي. یو مسلمان درسته په ځل کې حسري ته دغه په هغه څخه کې کوم چیزان پر خوږه. یو مسلمان سره د ځل کې دښمنی بغض کینی ته دغه په هغه څخه کې کوم چیزان پر خوږه. دا کې دی نشي. نصیحت دا د ټولو ته چې خپل زړونه پاک ساتي. که تاسو غواړئ چې موږ کامل مؤمنان جوړ شو او په دې حدیث عمل وکړو نو زړونه به پاک ساتي د دوکو دړاکو نه، د حسد نه، د بغض نه، د کینې نه، مسلمان باندې تکبر نه، د هر څه نه لري ساتي. هغه مشهور حدیث ته امام احمد بن حنبل رحمه الله راوړی دی، تاسو به اورېدلی مي. انس رضی الله عنه وی موږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره ناسو او پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا وی چې یطلع علیکم الان رجل من اهل الجنه. یو سړی به اوس راځي راننوځي او په تاسو باندې او هغه به جنتي. دا ډېره غټه خبره ده چې یو سړی په ځمکه باندې ګرځي ژوندی او داسې وویلی شي چې دی به سي جنتي وي. ټول صحابه کرام د دروازې ته کتو چې څوک به راننوځي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام جمعات کې ناست وي، په دې دروازه به یو کس راځي به جنتي. ټول دروازې ته کتو څوک به راشي. الله اکبر. وی فطلع رجل من الانصار، انصارو کې اوسره راننوتو، تنطف لحيته من وضوئه او چاردامي تازه تازه کړو د ګیرې نه هغه وبسسېدې. قد تعلق عليه في يده الشمال، په دې ګس لاس کې پیزار نیولی خپل وراننوتو. ورځ تېره شوه چې سبا شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا د وی جنتي به راځي، هغه سړی بیا راغی. په درېیمه ورځ پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا وی جنتي به راځي، هغه سړی بیا راغی.
کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم پاسېدو نو عبد الله بن عمرو بن العاص رضی الله عنهما په دقه سړي پسې شاته ولګېد. ولې پیسې دې واخلي یعنی چې دیم جنتي شي دې لپاره ولګېد او چې دې په عملو کې چې دیم جنت ته لاړ شي دې لپاره د هغوی د لګېدم دې لپاره و. اب پسې ورغی هلته انس بن مالک وایي عبدالله بن عمرو به خپله دا خبره کوله. دې هلته ورغی او ورته ووایي چې زما د پلار سره زه ورانې راغلی دی او بس د کور نه راوتی یم نو فإن رأيت أن تؤويني إليك حتى تمضي فعلت که ته پرېږدې او دا درې ورځې لپاره زه نه ځم هلته که ته مې پرېږدې ځان سره یو پاتې به شم هغه ورته پاتې شه دې کیسې دي. په خپله بیا عبدالله وایي چې زه د هغه سره پاتې شوم د شپې به وده کېدم نه ده ته به مې کتو 3 شپې به د هغه سره پاتې شوم. وی د شپې داسې خاص تهجد به یې نه کول. ها کله چې به د شپې وي د خوب په منځ کې راپاڅېدو که نه نو د الله ذکر به یې وي او د الله لویي به یې ډېره بیانوله. یو دا کار به یې کو. بله دا چې یعنې پالتو خبرې ما د ده نه په 3 ورځو کې نه دي اورېدلي چې څه به یې وي د خیر خبره به یې کوله. وایي چې د 3 ورځې د 3 شپې تېرې شوې او وی نږدې و چې د د عمل ما ته سپک ښکاره شوی چې د نه خو زه ښه یم د ده نه زه ښه یم. بیا ورته مه ووي چې پلاني یې داسې زما او زما د پلار په منځ کې څه مسله نه وه او نه ما کور پرېښودو خو 3 پیرې پیغمبر وایي چې جنتي به راځي او ته راغلی نو زه ستا خوا له دې لپاره راغلی یم چې لانظر ما عملک چې ستا څه عمل دی نو چې موږ هم دغه عمل شروع کړو نو ته څه ډېر عمل خو نه کړې نو ولی بیا آخر پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره وکړه وی هغه وی چې ما هو الا ما رأیت زموږ خو دغه حال دی کوم چې ته یې ورته کې بله فایده مؤمن خپل عبادت ته په غټ نظر نه ګوري عاجزي به کوي او ځان ته همیشه څه کمزوری وي هغوی به دغه بس دغه دي وی کله چې زه روان شوې بیا راته اواز وکړو چې وی دغه دي داسې چې تا ولیدو خو یو بله خبره هم ده غير أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه. ويو خبر ده چې د مسلمان د پاره په زړه کې چېرته دوکه او خیانت نه ساته او نه د چا سره حسد کوم د هغه څه مبارکي څه ول الله ورکړي. یو روایت کې راځي چې د شپې ویده کېږم د زړه مې مؤمنانو ته بلکل پاکي. عبد الله وتسوي يقول عبد الله بن عمرو دا خبره کې صحابي او صحابي زوی خاوي هذه التي بلغت بك وهي التي لا نطيق خاوي د دې د لاسه ته غزي ته رسیدلې دا کوم نشو کولای. یعنی عبد الله بن عمرو وی چې دا کار وړي ګران دی دا ډیر ګران کار دی. زړه ټول مؤمنانو ته صفا ساتل چې چاته به هیڅ نه کینې نه حسد هیڅ نه دا ډیر ګران کار دی. نو نصیحت ټول ته دا دی که تاسو دا غواړئ چې په دې حدیث باندې عمل وکړئ نو د هغې دپاره به مؤمنانو ته زړه هغه صفا ساتي. الله سبحانه وتعالی دې موږ له توفیق راکړي د حدیث باندې عمل کولو. دې سره دا درس هم اختتام ته ورسېدو او دا حدیث هم پوره شو. انشاءالله روان درس کې به د 14 حدیث نه شروع کوو. لا يحل دم امرئ مسلم. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.